د اواز د خیبر کمرخیله د بیټرونې خوږو مینوالو یارانو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه نن تاسو سره یو کلام شریکول غواړم او ټولو مسافرو ته څومره چې دي هغو ته راډالېږي، ټولو اورېدونکو ته او ټولو کتونکو ته راډالېږي. د پسرلي دغه موسم دی اوس زموږ وروستو دا کوم چې شړشم ګل دا ګلونه تاسو وینو، نو ټول ملګري څومره چې زموږ پیج ګورو اواز د خیبر کمرخیله د بیټرونه، نو زموږ پیج لایک کو فالو یې وکړو. کوم چې زموږ د یوټیوب چینل دی اواز د خیبر کمرخیله د بیټرونه، نو زموږ چینل ضرور خامخا سبسکرایب کړو او د غنټې کوم چې هغه نشان دی هغه هم چې کنه دبا وکړو چې زموږ نوې ویډیوګانې بیا تاسو ته په ټیم در رسېږي. نو اول ځای ته یې وربوي وړاندې کوم، بیا یې پسې وروسته غزل شروع کوم. ربوي څه په دا ډول دو را په یاد چې تېر دوران شي وژاړم، را په یاد چې تېر دوران شي وژاړم، را تازه مهار ارمان شي وژاړم. د خپل کلي مازیګر د ونو سیوري، د خپل کلي مازیګر د ونو سیوري، سوچ کې راشي زړه مې وران شي وژاړم. تصور کې ځان سره کوم خبرې، تصور کې ځان سره کوم خبرې، مې پورته تر اسمان شي وژاړم. نه په وړاندې نه په وروستو باندې تللی شم، نه په وړاندې نه په وروستو باندې تللی شم، خیال مې داسې بندیوان شي وژاړم. د دنیا خواږه هما راته ترخه شي، د دنیا خواږه هما راته ترخه شي، سوچ کې را چې ګورستان شي وژاړم. او زه اواز چې خپل کسور ته نظر وکړم، زه اواز چې خپل کسور ته نظر وکړم، لون په اوښکو مې ګریوان شي وژاړم، لون په اوښکو مې ګریوان شي وژاړم. ټولو کتونکو ډېره ډېره مننه.